نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امت ته الله تبارک وتعالی په روزه کې 15 خبرې داسې ورکړي دي چې دا بل امت ته نه دي ورکړي. کمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زما د امتیانو کې چې کم روزدار دي دا غي د خلی بدبوئی الله تبارک وتعالی د مشکو نه ډیره زیاته خوخه ده. د روزدار د خلی نه چې کم بدبوئی زی دا الله تبارک وتعالی د مشکو د خوشبوئی نه ډیره زیاته خوخه ده. محدثینو د دې حدیث په تشریح کې ډیر اقوال لیکلي دي خو یو قول په کې دا لیکلی دی وی الله تبارک وتعالی بدی روزدار ته د قیامت په ورځ باندې تدې بدبوئی بدله د خوشبوئی په صورت کې ورکړي. د خلی نه خو د روزي په حالت کې بدبوئی تله خو د دې بدله به الله د تدې ورکړي چې هغه به خوشبو وي خوشبو د دماغ به تازه کوي داسې بدله به ورته الله تبارک وتعالی ورکړي. دویم قول پکې د محدثینو دا دی چې کله خلک په میدان محشر کې د قبر نه راپاسي کنه نو د روزدارو د خلی نه به داسې خوشبوئی زي لکه د مشکو خوشبو چې وي. داسې خلک به پیژني د لرې نه چې دا هغه انسان چې په دنیا کې به د الله د یری نه روزه نیوله نن د قبر نه پاسېدلی دی ټول میدان محشر په خوشبو باندې تر تازه کړی دی. د خولې نه داسې ښکلې خوشبو روانه ده د لرې نه به پیژندل شي چې دا هغه انسان دی چې په دنیا کې د الله د یری نه روزې نیولې. دویم قول پکې دا کړی دی چې د قبر نه راپاسې د خولې نه به خوشبو ځي. او دریم قول پکې محدثینو دا کړی دی وایي د روزدار د خولې دا بدبویي نه ده دا بدبویي دا بدبویي الله ته د مشکو د خوشبو نه خوښه ده دا بدبو ورته خوښه ده. او بیا دا د باب د عشق نه دی د باب د عشق نه دی. عاشق ته د خپل معشوق د خولو بدبویي دا د ډېرو خوشبویانو نه خوښوي ډېره د خوشبویانو نه ورته خوښوي. دکه شانتې دا روزدار چې دا د الله معشوق دی کله چې د روزه ونیوله دی الله ته دومره نږدې شو چې د الله معشوق وګرځېدو دی د الله محبوب وګرځېدو. اوس د خولې نه چې کوم بوی ځي الله ته دا د مشکو د عنبرو نه ډېر خوښ دی دا د الله محبوب دی محبوب او د محبوب د خولو بوی هم عاشق ته د ډېرو عطرونه خوښ وي. دا بیا د باب د عشق نه دی ځکه چې الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خوښ عمل چې دی نو هغه روزه ده. په عملونو کې خوښ عمل الله تبارک وتعالی ته هغه روزه ده. حدیث مبارک کې راځي وایي دا روزه د ټولو نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله تا روزه ونیوله که نه نو بیا به د هر نیک عمل ته خواهش کېږي. ګوره چې تا روزه نیولي که نه نو تلاوت څومره زیات کوي ذکر و اذکار څومره کوي تهجد څومره کوي هر نیک عمل درته بیا اسان دی که اسان نه دی. دا روزه د نیکو اعمالو دپاره دروازه ده چې کله دا تا ونیوه بیا هر نیک عمل تا ته اسان دی. خو چې ما درته وایي چې روزه ګورې روزه وي روزه یوازې دا نه ده چې خوراک سکاک نه دي ځان وساتو. د روزې چې څومره آداب دي په هغې د ټولو عمل وکړو د نظر حفاظت تی وکړو د غوږونو حفاظت تی وکړو د ژبې حفاظت تی وکړو د لاسو حفاظت تی وکړو د خپو حفاظت تی وکړو ګناهونه دې پرېښودل بیا ته ګوره نیک کارونه تا ته څومره آسان دي. نو یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د روزدار د خولې بدبویي چې د الله ته د مشکو د عنبرو ډېره خوښه ده. پس بعضې علماو دا مذهب دی وایي روزدار به مسواک نه کوي ځکه د خولې بدبویي چې د الله ته خوښه ده نو چې کله د مسواک کوي خو د خولې هغه بدبویي بیا ختمېږي که نه. خو نه زموږ د احنافو مذهب دا دی چې د دې نه هغه بدبویي مراد ده چې د لوږې د وجې نه د معدې نه راځي د غاښونو بدبویي نه ده مراد هغه بدبویي مراد ده چې کم د لوږې د وجې نه د معدې نه راځي. نو لهذا روزدار سړی مسواک کولی شي دا د احنافو مذهب دی. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وتستغفر لهم الحیطان حتی یفطروا. نبی علیہ السلام فرمایي وایي زما امت ته الله تبارک وتعالی دویم دا خبره ورکړې ده چې تر څو پورې د روژه نیولي که نه ته د دپاره میان په اوبو کې د مغفرت دعاګانې غواړي. د سار نه واله تر ماښامه پورې ته روژهدارې نو په دریابونو کې چې څومره میان دي دا ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. الله دې پلان کې ستا د یېرې نه روژه نیولې ده الله ته ورته مغفرت نصیب کا د دې میانو ذکر ولې وشو خو د میانو ذکر ځکه وشو چې دا میان د انسان نه ډېر لرې دي مونږ په وچه یو هغه په لمده دي په اوبو کې دي. نو ته الله ته دومره نږدې شو چې ستا هغه نږدې مخلوق خو پرېږده ستا هغه لرې مخلوق هم ستا دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. کله چې یو انسان الله ته محبوب شي که نه نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته وفرمایي ای جبریله دا پلانکي انسان نه دی د سره زه مینه کوم ته ورسره مینه وکړه دا ما ته خوښ دی. نو جبرئیل علیه السلام هم دغه انسان سره څه شروع کړي مینه شروع کړي. بیا په اسمان کې आवाज وشي پلان کې انسان الله ته ډېر خوښ دی الله ورسره مینه کوي ای فرشتو تاسو سره مینه وکړئ نو تمامې فرشتې دغه انسان سره مینه ساتي. بیا الله تبارک وتعالی په ځمکه کې د نیکانو خلکو په زړونو کې د دې انسان محبت واچوي د نیکانو خلکو دا نیک انسان بیا د نیکانو خوښي. اوس که یو نیک انسان د بدانو خلکو خوښ بدې شم داسې خبره نه ده د نیکانو خلکو په زړونو کې الله د محبت واچوي نو د نیکانو خلکو بیا دا سړی صحیح
خوښ وي خوښ حتی تر دې پورې چې دی الله ته دومره نږدې شو الله ته دومره محبوب وګرځېدو چې هغه نږدېکان خو پرېږده وه چې د ده نه کوم ډېر لرې دي چې په اوبو کې اوسېږي هغه هم د ده لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي ورنه د ده لپاره په ځنګل کې ځناور هم د ده لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي کوم انسان چې روژه نیولې ده الله تبارک وتعالی دې موږ په دغه کې وګرځوي دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویزین الله عز وجل کل یوم جنته د روجهدار دپاره الله تبارک وتعالی روزانه جنت ښایسته کوي روزانه ورله جنت ښایسته کوي یو حدیث مبارک کې راځي وایي د کال د اول نه واله تر رمضان المبارک تر میاشتې پورې الله تبارک وتعالی د دپاره جنت ښایسته کوي بیا حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما بندګان به زر ده چې د دنیا د غمونه د ځان نه واړوي او دې جنت له به راځي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بل دا چې وتصفد فیه مردة الشیاطین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رمضان المبارک په میاشت کې دا غټ غټ شیطانان تړلې کېږي لوی شیطانان تړلې کېږي او د دې هغه مشاهده موږ په خپل سترګو سره کوو تاسو وګورئ که نه د رمضان المبارک میاشت چې شروع شي په کار خو دا و چې شیطان په دې کې خپل زور ښه لګولی که نه چې راشه د خلکو د بخښنې میاشت شروع شو چې زه دا خلک ښه په شاړو سر کړم په کار داسې وکړه نه چې د شیطان خپل زور د نورو میاشتو په نسبت سره په دې روژه کې ډېر کولی خو د شیطان زور د رمضان المبارک په میاشت کې کمی وګورئ ډېر شرابیان کبابیان به تاسو لیدلي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شو هغه شراب پرېږدي ډېر بدکاران به تاسو داسې لیدلي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي خپلې بدکارۍ پرېږدي ډېر ډانسونو والا ډېر بربڼ ګرځېدو والا به تاسو لیدلي چې د رمضان المبارک میاشت شروع شي هغوی لوپټي په سر باندې راواچوي دا ولې الله تبارک وتعالی هغه غټ غټ شیطانان وتړي بیا که ته وایي چې یاره دا ګناهونه خو پکې بیا هم کېږي په رمضان المبارک په میاشت کې بعضې خلک داسې بدبخته پکې چې د رمضان المبارک په میاشت کې هم ګناه کوي نو دا ولې نو غټ شیطانان وتړلی شي خو واړه شیطانان خو آزاد دي که نه هغه یا دا دویم دا دی چې یو سړي ټول کال ګناهونه کړي نو د دا ګناه بیا فطرت ګرځېدلی وي دی د ګناه سره عادت شوی وي د چې ګناه نه وي کړي بیا دله خوند نه ورکوي بیا دته شیطان ضرورت نشته دی بیا د شیطان ضرورت دته نشته دله په خپله شیطان جوړ شوی وي د ټول کال دومره ګناهونه کړي کو شیطان وتړلی شي هم دته بیا ضرورت نه وي دته په خپله شیطان جوړ شوی دی ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو انسان ګناه وکړي په دې زړه تور داغ ولګي چې کله دې توبه وباسي الله تبارک وتعالی دغه داغ وران کړي خو که دې توبه ونه باسي بل ګناه وکړي نو بل داغ په زړه ولګي بل وکړي بل داغ ولګي بل وکړي بل داغ ولګي دا زړه تک سپینې خو په ګناهونو سره تور تبخې شي بیا دې هغې حالت ته ورسي چې دته بدي نه ښکاري ګناه نه ښکاري الله تبارک وتعالی بیا د دغه زړه نه تعبیر کړی دی کلا ران علی قلوبهم کله وی ختم الله علی قلوبهم الله تبارک وتعالی د ده په زړه باندې اوس مهر ولګو مهر دا مهر پې الله هسې نه دی لګولی دا مهر پې د ده د عمل د وجې نه لګېدلی دی د ګناه کو توبه یې نسته اوس شیطان تړلی شوی دی خو د ده د زړه نه تور طبقې جوړ شوی دی دته ګناه نه ښکاري نو بعضې بدبخته پکې داسې چې د رمضان مبارک په میاشت کې هم ګناه کوي دا ولې ځکه د ده زړه تور شوی دی د ده شیطان ته ضرورت نه دی پاتې شوی د ده نه په خپله شیطان جوړ شوی دی الله دې موږ د دې حالت نه وساتي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی د رمضان المبارک په آخره شپه کې تمام روزدارو ته مغفرت نصیب کوي صحابه کرام حیران شو چې دا خو ډیره غټه خبره ده کېدای شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د لیلۃ القدر شپه یادوي وی د الله پاک پیغمبر لیلۃ القدر کې ورته الله مغفرت نصیب کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا لیلۃ القدر فضایل او د هغې برکات خو په خپل ځای باندې خو د رمضان المبارک چې کومه اخره شپه ده الله تبارک وتعالی په دې شپه کې ټولو روژهدارو ته مغفرت نصیب کوي الله دې پکې زموږ نوم راولي چې د رمضان المبارک میاشت تېرېږي او الله پکې موږ ته مغفرت نصیب کړي خو ما درته وړومبې ویرونو یو خبره مې درته وکړه مې تا ته به څنګه پته لګي چې د رمضان المبارک په میاشت کې الله ماته بخښنه وکړه که ونه کړه نو د هغې علامت دا دی چې د رمضان المبارک په ټوله میاشت کې تا روجې نیولې وي تا تراویح کړې وي تا د الله په دربار کې د خپلو ګناهونو جلا ډېره کړې وه الله ته د خپلو ګناهونو نه بخښنه ډېره غوښتې وه چې دا کارونه تا د رمضان المبارک په میاشت کې کړي پوه شه چې الله پکې ماته څه نصیب کړی دی مغفرت نصیب کړی دی او چې روجې دې نه دي نیولي تراویح دې نه دي کړي یو ټایم ته جومات ته نه راغلی چې الله ته د خپلو ګناهونو جلا کړي ده پوه شه چې بیا زه په هغې بدبختو انسانانو کې الله دې په هغې کې موږ نه راولي الله تبارک وتعالی دې موږ ته مغفرت نصیب کړي ورونو د رمضان المبارک میاشت ده موږ بختور یو چې الله موږ دې میاشت ته راورسولو دا موږ بختور یو دې میاشت کې حاضرېدل یقینا دا د انسان خوشقسمتي ده ولې ستا یو نفل الله په فرضو بدلی یو فرض دی الله په اویا بدلی الله تبارک وتعالی فرمایي چې تا روژه نیولې ده تا په اسمان کې فرشتې د مغفرت دعاګانې غواړي
په سمندر کې در لمیان د مغفرت دعاګانې غواړي، په ځنګل کې در زناور د مغفرت دعاګانې غواړي. څومره بختور انسان یې. آیا دې میاشت کې حاضرېدل دا د انسان د بختورتیا علامت دی که نه دی؟ یقینا موږ بختوري چې الله په موږ باندې رمضان مبارک میاشت رااله، دا په موږ باندې الله یو نعمت راوستو، خورونو د دې نعمت ناشکري ونه کوي. نعمت ناشکري ونه کوي چې څومره درنه کېږي دومره د قرآن تلاوت وکړئ، چې څومره درنه کېږي د لا اله الا الله ذکر کوئ، استغفار وایئ، د الله نه جنت غواړئ، د جهنم نه پناهي غواړئ، راځئ الله ته د خپلو ګناهونو جړا کوئ، بخښنه غواړئ. الله تا فرمایلي چې په رمضان مبارک کې زه هر انسان ته بخښنه کوم، الله ما ګناهګار پکې شامل کا، الله ما ګناهګار هم په دغې بخښونکو خلکو کې شامل کا. نو دا میاشت درنه ګورې په غفلت تېره نه شي.